ولسمشر محمد اشرف غني څنګه له 50 هنرمندانو او سندرغاړو سره د مرستې وړاندیز ومانه. ولسمشر غني به څنګه له دې هنرمندانو سره کومک وکړي. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني هغه 50 مشهورو هنرمندانو ته د مرستې ورکولو وړاندیز منظور کړی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري ولسمشرۍ ماڼۍ ته شوی و. له ارګه په دغه تړاو په یو خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعات او کلتور وزارت ولسمشر غني ته د 50 هنرمندانو لپاره د مرستې د ورکولو وړاندیز کړی و چې ولسمشر غني هم منظور کړی دی. د معلوماتو تر مخه د اطلاعات او کلتور وزارت د خپلې مخکینۍ برنامې پر بنسټ د 1998 کال هنري فیسټیول او په وروستیو 100 کلونو کې د هنري بهیر سیمینار د تیر یکشنبې په ورځ جوړ کړی و. دغه سیمینار ته د استاد ګل زمان په ګډون د هیواد 450 تنو زیات هنرمندان وربلل شوي وو چې پریزنټیشنونه پکې وړاندې شو او د تیرو 100 کلونو په لړ کې هره څانګه وارزول شوه. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د استاد ګل زمان په ګډون د مرکز او ولایتونو څخه 50 هنرمندانو ته د مرستې ورکولو وړاندیز ولسمشرۍ ماڼۍ ته کړی و چې هغه ولسمشر غني منظور کړ او همداراز د راتلونکي کال لپاره د عمر خوړلو هنرمندانو ته د میاشتني معاش ورکولو لارښوونه یې هم وکړه چې په راتلونکي کال کې له دې لپاره په کابینه کې هم تصویب شي. دا په یاد داسې حال کې ده چې استاد ګل زمان چې تیرو ورځو کې د نجیب فیض په بنډار خپرونه کې له میلماو او په ژړا کې وویل چې د کرایې په کور کې ژوند کوي او د کرایې د کور 6,000 افغانۍ هم په ډیره ګرانه بیه پیدا کوي. هغه له ولسمشر غني څخه غوښتنه وکړه چې له هغه لپاره د یو کور بندوبست وکړي. هغه وویل چې 50 کاله د هنر خدمت وکړ خو اوس په ډیر بد حال کې ژوند تیروي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښې شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.